بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانه خیله د روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تیرو درسونو په دوام باندې نن له خیره سره موږ او تاسې په خوشحال پیژندنه کې د شاه جهان پر تخت یا د مغولي واکمنۍ د تخت پر سر جګړې او د خوشحال دریځ. شاه جهان په 1080 هجري قمري کال د حبس البول په ناروغۍ اخته شو او د تخت چارې ترېنه پاتې شوې. دغه مهال چې شهزاده داراشکوه تیار په دربار کې و، نو په تخت باندې قبضه وکړه چې دا یې د نورو ورونو د ناخوښۍ یا د خفګان سبب شو. داراشکوه او شجاع یو طرف ته ودرېدل او مرادبخش او اورنګزېب بل خوا، چې د دوی ترمنځ سختې جګړې وشوې، خو په پای کې اورنګزېب او مرادبخش بریالي شو چې دغه بریا اورنګزېب په خپل نوم ګڼله. که چېرته نورو اوږدو خبرو ته پسې لاړ شو بیا د موږ او تاسې موضوع نه وځو، خو اورنګزېب په چل فریب او هنر باندې خپل پلار یې بندي که، خپل ورور داراشکوه یې هم مړ که، شجاع یې هم مړ که. په مرادبخش چې د ده ملګری و یا په دغه مقام ته په رسېدو کې له ده سره کومک او همکاري کړې وه، لومړی په ده باندې بدګماني وکړه او وروسته یې بیا دی هم پسې مړ که او پلار یې په زندان کې له 8 کاله بند نه وروسته پلار یې هم په زندان کې وفات شو. داراشکوه چې مخکې له د یوسفزیو ډېر ملاتړ کړی و، خوشحال ته یې مشکلات زېږولي وو، همدغه مهال چې کله دی د مرادبخش او اورنګزېب لخوا وهل کېږي یا شړل کېږي یا هم جنګ او جګړه ورسره کېږي، نو خوشحال ته خبر ولېږي چې زه به یې تا خواته پناه دروړم. خو خوشحال ورته وایي چې نه، دې خواته مه راځه، دې خواته راتګ د تا په خیر نه ده، چې په دې ترتیب باندې دی هم مړ کېږي. همدا مهال باکو خان چې د شهزاده داراشکوه ملاتړ ورسره و، د اټک په شاوخوا غاړې کومې سیمې او مځکې چې وې په دې باندې حملې وکړلې او هغه مځکې یې نیولې. خو خوشحال خټک د خپل تره فیروز خان په مشرۍ باندې یو لښکر د جګړو ته ورولېږه چې د باکو خان دغه مخالفت د داراشکوه مخالفت و. نو خوشحال خټک د داراشکوه پر خلاف د باکو خان لپاره جګړې ته خپل تره ورولېږه. د خټکو او یوسفزیو په دې جګړه کې خپله باکو خان هم زخمی شو او ورور یې سید خان ووژل شو. وروسته له یوسفزیو سره جګړې د شاه جهان په ژوند او د هغه له مرګ وروسته له یوسفزیو سره د خوشحال ډېرې جګړې سوي دي چې له هغو نه دغه دوه ښاخه لکه کمالزي او امازي ډېر د یادونې وړ دي. خوشحال خټک په دې جګړو کې د ملک خان امازی او ملک پیرو کمالزی هم نیولي ول. په 1080 هجري قمري کال اپرېدیو او ورکزیو له مغولي پاچاهۍ نه یا واکمنۍ نه یې سرکشي وکړله، چې په همدې وخت کې د شاه جهان له مرګ نه څو ورځې یا څو هفتې وړاندې محبت خان د کابل والي ټاکل شوی و او دی د دغو اپرېدیو او ورکزیو د ټکولو دپاره یا د هغوی د رام کولو دپاره ورلېږل شوی و، چې خوشحال هم په دې جګړه کې ګډون ورسره درلود. ورسره یوسفزیو خپل بریدونه جاري ساتل. په همدې 1080 کال له یوسفزیو سره په جګړو کې له خوشحال سره د خپل زامن اشرف خان هجري، سعادت خان او بهرام خان هم ملګري وو، چې په همدې کال یعنې 1080 کال چې یوسفزیو له خوشحال سره کومه جګړه وکړه، نو یوسفزي بیا هم ناکام شو. باکو خان د خپل ورور سید خان د انتقام په خاطر په 1002 هجري قمري کال د خوشحال په ضد باندې یو لښکر چمتو که چې هغه د اکوزیو او مندړو له ملاتړ نه برخمن و او دغه لوی لښکر چې د خوشحال په وړاندې اماده شوی و له خټکو سره د دې جنګ دوام 1 میاشتې ته ورسېده، خو بیا هم په پای کې یوسفزي مات او دغه میدان خوشحال خټک ته پاتې شو. نو دا و نننی درس د خوشحال خټک په پیژندنه کې یا په خوشحال پوهنه کې. تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه.